علي رضی الله تعالی فرمایي مسند احمد کې دا روایت موجود دی وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدو وی اول رانه نبی علیه الصلاة والسلام روان د ټول لومبی نبی علیه الصلاة والسلام و مونږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی واو خپل بچي پې لګیا و هغې نه پی رودل د سپی خپلو بچو له پی ورکول وی څنګه چې موږ هغې ځای ته ورسېدو نبی علیه صلات وسلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګورې مخکې رانه شئ ودرېږئ ودرېږئ په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي ګورې ودرېږئ په ځای باندې الله او نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایي لار بدل کئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي لاړه به شي د بچو نه لاره بدل کړئ لاره په بلې لار ته ځئ په دې لاره مه راځئ او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام دوه صحابه کرام دغې سپی ته ودرول وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پی نه دي پوره کړي چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې رانه شي تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته په بل لار اړوئ موږ د هغې پیغمبر نوم اغوستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه په ځناورو باندې الله الله مونږه تاسو به لیدلي په سړکونو کې که نه په ګاډي باندې یو تن سپی وي اکثر داسې ظالمان مې پې لیدلي دي چې هغه قصدن پې دا سپی وي په ګاډو باندې داسې ظالمان مې لیدلي دي نو چې په ګاډي باندې ووي نو په سړک کې مړ پروت او نور ګاډي پې د پاسه ځیا راځي دومره هم څوک نه چې هغه د خپې نه ونیسي سیټ ته یې راوکاږي تاسو به لیدلي که نه سپي چې په سړک کې مړ پراته وي څوک یې سیټ ته کوي ګاډي پې د پاسه خیجې ځیا راځي دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه ونیسي او سیټ ته یې راوکاږي چې دا خو زیروح څیز دی دا خو سا واله څیز دی الله نو نبی علیه الصلاة والسلام په ځناورو باندې دومره ترس کړی دی یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام سره یوه زنانه وه په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه هغې اوښې ته خیرې وکړې خیرې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دا به نه ځي دې اوښې ته خیرې وکړې دا لعنتي ښځه ده دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دومره نبی علیه السلام په هغې زناور باندې خفه شو چې دې اوښې ته خیرې وکړې دا به په دې قافله کې نه ځي دا د نبی علیه السلام تعلیمات دي موږ ته چې د زناورو سره دومره رحم کوئ په زناورو باندې دومره ترس کوئ امام غزالی رحمه الله چې وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو وی غزالی الله تبارک وتعالی خو به ستا ډېر لوی استقبال کړی یې ځکه تا خو د الله د دین ډېر لوی خدمت کړی دی نو الله خو به ستا ډېر لوی استقبال کړی یې امام غزالی رحمه الله ورته وفرمایل وی او الله تبارک وتعالی را باندې فضل وکړو په خپل فضل سره یې وبخلم فضل را باندې وکړو او د جنت نعمتونه یې راته را نصیب کړو د جنت نعمتونه یې راته را نصیب کړو نو په کوم عمل باندې الله تبارک وتعالی وبخلي امام غزالی نو ایمان د الله تبارک وتعالی نه پوښتنه وکړه چې الله تاسو په کوم عمل باندې وبخلم په کوم عمل باندې وبخلم نو الله تبارک وتعالی راته داسې عمل یاد کو چې هغه زما په ګمان کې هم نو چې دا نیکي ده په هغه عمل باندې الله زما مغفرت کړی دی چې زما په ګمان کې هم نو چې دا ما څه کړي ده نیکي کړې ده امام غزالی رحم الله لیکي وی یو ځل مې کتاب لیکو کتاب نو قلم مې په دوات کې پورې کو داسې مې روچت کو مخکې اوس خو دا پینونه دي سیارې پکې مخکې به اوس زموږ د یادو خبر د قلمونه او دواتونه به نو قلم مې په دوات کې پورې کو د هغې په دې سر پورې دا صحیح وه ما پې خط لیکو خو چې داسې مې روچت کو نو ډایرک ورله مچ راغی نو د هغې قلم په څوکه باندې مې مچ کېناستو هغه سیاهي وه نه هغه سکل شروع کړو نو ډېر سخت د ګرمۍ موسم و نو ما دا قلم داسې لږ ونیو ما ویل چې دی به تږی شوی مه که چې دا صحیح تې وسکي خیر ده کو صحیح ته وچه شو جو بیا به پک دوات کې پورې کمنو بیا هغه قلم مې داسې نیولی حتی تر دې پورې چې هغه مچ هغه صحیح وسکله والوتو وی چې هغه والوت هسې زما د زړه کې یو خوشحالي غونته راله چې زه په مچ خو مې اوبه وسکولې که ده وی بیا مې هغه قلم په دوات کې پورې کړو خط لیکل مې شروع کړو وی په ورځ د قیامت مې د الله نه پوښتنه وکړه چې الله تا زما په کوم عمل باندې مغفرت نصیب کو وی الله تبارک وتعالی راته دا عمل یاد کو چې ای امام غزالی یو ورځ د خط لیکو په قلم په څوکه د سیاهي راغستې وه
هغې له یو مچ راغی او د هغې نه اوبه څکلې، تا ورته صبر وکړو تر دې پورې چې هغه موړ شو. تا زما په یو کمزوري مخلوق رحم کړو، نن ما په تا رحم وکړو، مغفرت مې دې وکړو. نن ما په تا رحم وکړو، ستا مې څه وکړو؟ مغفرت وکړو. امام غزالي رحمه الله فرمایي په هغې ټیم هم زما په زړه کې دا نه و چې دا چېرته زه غټه نیکي کوم، خو ما وایي چې بس مچ دی او سایه له راغې پرېږده چې اوس کې زه به بیا کلم دې پورې بیا کوم په سایه کې کړم. دومره الله مهربانه ذات دی او دومره الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق باندې څه کېږي؟ خفه کېږي. دومره الله په خپل مخلوق باندې خفه کېږي. به هر حال د الله په مخلوق باندې رحم کول، په یو بل باندې رحم کول، د یو بل سره ښکلی ژوند تېرول، د خوشحالۍ ژوند تېرول، یو بل ته مینه محبت ورکول، د یو بل ته پیغورونه، یو بل ته تکلیف ورکول، دا هېڅ ژوند نه دی. زمونږ حالت خو دا رسېدلی دی که نه چې که په کور کې په یو ورور باندې تکلیف راشي نو هغه د بل ورور نه پټوي، ځکه یې پټوي که نه وایي سبا راته دی دا په نوڼۍ باندې ږدي، زه خو ترې قرض پیسې اخلم نو سبا یې راته په چم باندې دا خبره دی ګرځوي. حتی در دې پورې چې ښځه خپلې خبرې د پلار کور خبرې خاوند ته نشي کولی، ځکه که هغه ورته وکړي که نه نو سبا یې ورته دا خاوند وایي که نه ما درته نه وایي چې ستا د پلار کورنۍ چې دا هېڅ خلک نه دی، ما خو درته مخکې نه دا خبره کړې چې دا هېڅ خلک نه دی. سبا ورته د هغې خبرې نه پیغور جوړوي، دا نه دی چې د هغې په درد کې د هغې سره شریک شي. نو په ګاونډ کې که د یو تن ډېر سخت ضرورت وي خو بل ته نه وایي، بل کلي ته پسې ځي او هلته چاته وایي یاره ماله لږې پیسې راکړه، خو په ګاونډ کې نه غواړي. ولې؟ ځکه که دا نه پیسې غواړي نو اول به د ښځې سره مشوره کوي او بیا به د لسو دوستانو سره مشوره کوي او بیا به ګیر چاپېر وایي چې هلکه پلانکي رانه پیسې غوښتې نو وایي څه دی د ده نه غواړم، خو چاته بل کلي کې به د چا نه وغواړم، بل کلي کې به د چا نه وغواړم. نو به هر حال د خپل د یو بل د تکلیفونو نه خوند اخیستل، د یو بل سپکاوی کول، دا د مسلمان شان نه دی، دا د مسلمانۍ خلاف ته، دا د انسانیت هم خلاف ته، د انسانیت هم خلاف ته. به هر حال انسانیت دا دی، مسلمانی دا ده چې موږ په مشکل کې یو بل ته لاس ورکړو، یو بل روچت کو د مصیبتونو نه. په دې باندې به ان شاء الله زموږ زړه ته هم سکون وي او د الله په دربار کې به سرخرو هم یو. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.